او یو ورور د ویترو متعلق د دوو مسایلو پوښتنه کړې ده. اوله مسله دا ده چې په ویتر لمانځه کې لفظ د واجب په نیت کې غواړي کنه چې ویتر واجب کوم، دا واجب لفظ ضروري دی کنه دی. جواب د دې دا دی چې مطلق که د ویترو نیت وسی چې 3 رکعاته ویتر کوم بس همدا کفایت کوي. دا لازمي نه ده چې خامخا ورسره ویتر واجب ووایي. الفتاوی الهندیه اول جلد کې دا راځي. دویمه پوښتنه دا کړې ده چې کله چا دعای قنوت نه وي زده نو هغه به د دعای قنوت پر ځای باندې سوایي. جواب د دې دا دی چې امام ابن عابدین شامی رحمه الله رد المحتار کې لیکي چې د دې پر ځای دی اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وایي هم کفایت کوي. او کله چا هغه نه وي زده امام ابو اللیث رحمه الله وایي چې بیا د 3 واره دغه دعا تکرار کې اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي. او دا شان کله چا داوم نزد کیږي بیا که صرف 3 واره دا وایي یا ربي یا ربي یا ربي نو دا هم د دعای قنوت پر ځای باندې دریږي او کفایت ور باندې کیږي. تاسو د اسلامي پښتنو جوابونکي مرحوم حکیم الله صابر الحنفي صاحب